زما نوم ثنا اجاز دی او زه د پښتون ژغورنې غورځنګ د سنټرل کمیټې غړی یم. د تیر کال یعنی 2019 په موږ داسې تیر شو چې زه ذاتي ژوند خبره کوم نو جنوري 2019 کې د استخباراتي ادارو د تکولو له امله زما ادارې دا فیصله وکړه چې ما د نوکرۍ نه د معاش زما معاش ختم کړی شي، زه نوکرۍ نه وباسلی شم. نو دا یې فیصله وکړو زما معاش ختم شو. په دې کې بیا په 14 جنوري باندې د ټانګ جلسه وه چې کوم موږ ورته لاړو او د هغې په بنیاد باندې هلته اف آی آر شوې. په هغه اف آی آرو کې هم زموږ د ټولو سره زموږ نومونه وو. بیا عمده که میاشت کې یو ماشوم چې حیات نومیږي د هغه یو ویډیو راغله چې هغه وی چې زما پلار او زما ورور د ادارو طرف نه وړل شوي دي، خو د هغې نه پس زموږ کورونو ته د غړي راځي او دا تنګول کیږي. نو په هغې باندې موږ په 28 جنوري وزیرستان ته لاړو او په خیسور کې د دې کور ته ورغلو چې چېرته موږ ته پته ولګېده چې نه صرف د حیات مور بلکې دلته نورې ډېرې میندې او خویندې وې چې هغې د دغه مسلو نه تېرې شوې. د هغې سره د ملاقات نه پس د هغې خبرې مونږ ځان سره راوړي. دلته زمونږ څه ملګري چې کومې زنانه جرنلیسټ دي پې کار وکړو. د دقسې مونږ په واپسۍ کې د بکخیل کیمپ ته د تلو کوشش وکړو چې کوم کې مونږ د فوز وګړو منې کړو او مونږ یې پرې نه ښودو چې هلته مونږ زنانو او ماشومانو سره ملاقات کړې شوې وې. دویمه میاشت زموږ دپاره ډېره دردونکې ډېره تکلیف دی وه چې په هغې کې زموږ یو ډېر پوهه نظریاتي او ډېر ګران ملګری پروفیسر انمال نوړي موږ نه جدا کړی شو. د پولیسو له اړخ نه په تشدد کې په احتجاج کې په پوره احتجاج کې هغه ووژلی شو او د هغه وژلو نه پس احتجاجونه او هر څه خو شروع خو تکلیف دا سلسله بنده شوې نه وه. عمده که ورځو کې په باجوړ مزدوران په سند کې ووژلي شو چې په 15 فروری موږ لاړو باجوړ ته. د هغې احتجاج کې مې حصه واخیسته او هلته هم ما ته د خبرو ورکولو اجازت نه میلاوېده ځکه چې یو ښځې ته باجوړ کې هغه وایي چې دا زموږ د کلتور حصه نه ده. کنی موږ د کام خبره کوله، موږ د احتجاج خبره کوله، خو موږ خپله هڅه وکړه هلته خپله احتجاج کې خپله ونډه واچوله. بیا دقې سره هم د دې میاشت یعنی د فروری په اخر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د طرف نه او د کور کمیټې د تیرې کور کمیټې له اړخ نه مونږ ولیږلی شو جنوبي پښتونخوا ته چې هلته مونږ د هغه ځای د جنوبي پښتونخوا صوبایي کمیټي را جوړه کړو. نو د دې میاشت په اخر او د مارچ په اولو کې مونږ هلته د پښتون ژغورنې غورځنګ د جنوبي پښتونخوا صوبایي کمیټي را جوړه کړه او د هغې نه پس واپسۍ کې مونږ دلته دا فیصله وکړه چې د ارمان لوڼي 40 را برابره وه خو هلته د هغې اف آی آر نه کټ کېدو. نو د هغه په 40 مونږ د یو لوی سترې جلسې فیصله وکړو. هغه جلسه کې مونږ ډېر د ستونزو نه تیر شو. مونږ په پوره خیبر پښتونخوا کې ښه برابر کمپینونه وکړو. هغه کمپینونو کې سره سره زه دلته ویل غواړم چې هلته د دې جلسې د تنظیمي او د هغې د امورو چې څونه کمیټې وې د هغې کمیټو مشره زه وم. د هغې په بنیاد د مشرۍ په بنیاد ما نه صرف کمپین کې حصه اخیستې وه بلکې مونږ د دې ان او سی د دې نورې هلې ځلې دا هر څه کولو کوشش کولو. مونږ ته چې کوم ځای میلاو شوی د استخباراتي ادارو له طرف نه هغه تنګول شروع وو بلکې هلته ټریکټر وچلېدو، هغه ټول کندې کپرې کړې شو. خو بیا هم مونږ خپل همت ونه بیلو او په یو 13 مارچ باندې مونږ خپله جلسه وکړه او هغه جلسې دا فایده وشوه چې د هغې جلسې په 2مه ورځ باندې د ارمان لوڼي اف آی آر درج شو. د دې د درج کولو نه پس بیا مونږ په اپریل په میاشت کې چونکې زه د دې کال په اوایلو کې زما نوم په ای سی ایل کې اچولی شوی و خو د دې جلسې او د دې هلو ځلو د وجې نه زه د دې جوګنوم چې ما خپل کیس فایل کړی و. نو ما اپریل په اوایلو کې ما پېښور های کورټ کې خپل یو کیس فایل کړ د ای سی ایل نه د وتو دپاره. خو د دې میاشت په اخره کې د ډي جی ایس پی آر یو پریس بریفینګ وشو په یو 13 اپریل باندې چې په هغې کې هغه ووایي چې یور ټایم از اپ. د هغې اپ د دې لاین نه پس تاسو یقین وکړئ چې زمونږ کریک ډاون شروع شو. مونږ په ژوند کې آنلاین پلس آفلاین هم په ټولنیز رسنو هم په عام ژوند کې زمونږ هراسایي تنګول انټیمیډیشن دا سلسله یو روانه سلسله شوه. د مئی په اولنۍ هفته یعنی په 3 مئی باندې یو واقع هلته شوې وه په مومندو کې چې هلته یو زنانه زیبا نومېده چې د هغې کور ته د سیکیورټي د ادارو یو وګړي د ننوتو کوشش کړی
او د هغې په بنیاد باندې هغې په هغه باندې فایر وکړو چې هغه سړی پکې مړ شو او سیکیورټي دار والا د هغې د ډاډګیرنې دپاره او هغه ځای د جرګې سره د خبرې دپاره مونږ لاړو په 3 مۍ باندې مومندو ته او د هغې نه واپسې باندې یو څو ورځې پس ما ته د دړکو یو مسلسل دغه شروع شو د دړکو دا ټلیفونان یا کالز یا دړکې ورکول په ژوند کې دا زما په شانتې د سیاسي ورکر د ژوند حصه ده داسې نوې خبره نه ده خو اوله ځل دکه ځل مونږ ته ما ته داسې محسوسه شوه چې په هغې په لهجې کې ډېر تنده وه ډېر زیات تکلیف و ډېر زور و پکې چې ما ته راکړولو کوشش کېدو د هغې په بنیاد باندې یو 4-5 ورځې ما خپل موومنټ ډېره ګزاره وکړه خو په 4-5 ورځې پس ما باندې په رڼا ورځ باندې زما ګاډي سره ګاډي نږدې شو په هغې په ما باندې تمانچه کېښوده هغه وخت داسې و چې ما داسې لګېدل چې بس اوس کیسه برابره ده ځکه چې د دړکو دا کیسه زما په ژوند کې مسلسل روانه وه خو دا اولنی ځل چې دونه دې حده پورې چې په تا باندې بس تمانچې کېدي نو ما ته داسې لګېدل چې بس دا اوس اینډ دی خو هغه خلک هغه ځای نه روان شو په هغې په بنیاد ما د اف آی آر درج کولو کوشش وکړو هغې کې او چې څو پورې اف آی آر نو درج ما دا نه خلکو ته نه خپلو ته نه پردو ته دا خبره کوله ما وی چې اول زه اف آی آر درج کړم ځکه چې د ارمان په کیس کې به موږ ته خلکو وی چې کاغه ته دړکې وي نو اول اف آی آر ولې نه درج شوی ما صرف په دې په بنیاد د یاري په بنیاد نه بلکې دې بنیاد چې سبا که په ما څه کېږي چې پته لګي چې دا چا طرف نه څنګه نو اف آی آر درج کولو کوشش وکړو هفته نیمه زیاته واغشته خو اف آی آر درج شو بیا د عمده که میاشت کې د مۍ په میاشت کې د میرانشاه په 14 باندې د میرانشاه جلسه وه چې کوم ته زه لاړم موږ ټول هلته هم خپله کوشش وکړو او د هغې نه پس د خړ کمر واقعه هم په دغه میاشت کې وشوه چې د هغې نه پس موږ 2 ملګري گرفتار شو د هغې دپاره او د خړ کمر د واقعې د انصاف دپاره موږ په حیات آباد کې یو درنه کېښوده په هغه درنه کې په 3 جون چې لا هفته هم نه وه شوې د هغې په شپه باندې پولیس دعوه وکړه او راغلل او زموږ مشران کشران وګړي یې ووهل د هغې بېعزتیانې وکړې هغې ته یې کنځل سپک سپور وویل د هغې باندې 15 کسان گرفتار شو په بلا شي په خلکو باندې اف آی آر وشوې په دغه شپه باندې موږ سره د حکومتي دغه طرف نه اجمل وزیر صاحب او خان مرجان صاحب او نور مشران وغیره راغلل هغې وی چې موږ د حکومت د طرف نه تاسو سره جرګه کوو او دا فیصله کوو تاسو مخکې مه ځئ خو بیا په هماغه ورځ باندې د سهار نه مخکې سهار اختر و دوی موږ ته دا دغه وکړه چې موږ وس کې هېڅ هم نشته نه موږ خلک را خلاصولی شو تاسو دپاره نه موږ تاسو دپاره څه کولی شو دا خبره دغه ځای کې پاته وه خو په 4 جون چې اختر ورځ به زموږ نیم خلک په دغه کې په جیلونو کې د جون په میاشت کې موږ د باوجود د دې دونه کرک ډاون د دې هر څه موږ خپل تنظیمي هلې ځلې جاري وساتلې او موږ خپل تنظیمي په دغه کې اکراس پاکستان چې کوم د پښتنو بیلټ دی په هغې کې خپل تنظیم سازي روانه وساتله او په هغې کې اخره کې نوې سنټرل کمیټي چې هغه باقاعده الیکټډ سنټرل کمیټي وه هغه بیا را جوړه شوه کې زما هم نوم و ضلعو باقاعده خپل خلک الیکټ کړل او د هغې نمونه یې ولیږل دغه ته سنټر ته مرکز ته او هغه د دې په بنیاد په جولای کې د دې الیکټډ خلکو اولنی میټینګ وشو د دې نه پس یو بل میټینګ وشو چې په هغې کې 3 ورځنی میټینګ و چې په هغې کې د دې تحریک دپاره د آئین هڅه وشوه او هغه باقاعده ډرافټ شوه زما کار د هغې آئین د هغه خلکو چې څه ویل هغه څو ورځنی میټینګ کې هغه او د نور خلکو په مشاورت د هغې د ډرافټینګ کار زما و نو ما ډرافټ کړ د دې تحریک آئین بیا دغه ډرافټ د جولای په اخره کې او د اګست په شروعات کې موږ دغه ډرافټ زما دا ذمهواري وه چې دا ټولې نړۍ کې چې څونه زموږ ډایسپورا کې مسافر ملګري دي او تنظیمونه دي د هغې ته ولیږل شو د هغې نه سفارشات وغوښتلی شو بیا په سپتمبر کې زموږ چونکې یو بل تحریک د ښځو تحریک دی چې هغې کې هم زه یم واک په نوم باندې پښتنو ښځو اولنی تحریک چې بل روبر کې د هغې هلې ځلې وې ورسره د محسن او د علي د رهایۍ قصې روانې وې په اکتوبر کې زما چې کوم په اپریل په میاشت کې خپل پېښور های کورټ کې خپل کیس فایل کړو هغه کیس روان و نو په اکتوبر په میاشت کې زما فیصله وشوه چې یو
یو میلیون مچلکې بیل بانډز جمع کړي شي نو مسلسل دا ټولې سلسلې انټیمیډیشن دړکې هر څه خو روانو خو زمونږ لیګل بیټل هم روانو ځکه چې موږ دا ګڼو چې زمونږ تحریک چې کوم دی دا د دې ملک کې آئینی حقوق غواړي نو چې کوم کیسونه وکړو ما ټول ټرایلز هم کتلي چېرته چې اف آی آر زه هر ځای ته حاضره شوې یم هغه بیا های کورټ کې زما خپل دغه فایلو کې شوی کیس و د اے سی ایل په حواله سره هغې هم ما خپل ټول ټرایلز ټول تاریخونه کتلي دي په 28 اکتوبر ما خپل بیل بانډز جمع کړل خو دا 2 میاشتې نومبر او دسمبر هم تېر شو اوسه پورې د انټیریر منسټري لا زه د ای سی ایل نه یم بستحانه کې ما خپل د حکومت یا د عدالت دغه هم پوره کوم ما خپل بیل بانډز یا شورټي بانډز چې ورته وي هغه ما هم جمع کوم په نومبر په میاشت کې زموږ د واک تحریک چې کوم د ښځو تحریک دی په هغې کې د تنظیم را جوړ شو زموږ د کابل تنظیم را جوړ شو د جنوبي پښتونخوا او د خیبر پښتونخوا د خبر تنظیمول نه و ما په نومبر په میاشت کې دوباره خپل د ای سی ایل په حواله هوم ډپارټمنټ ته یو درخواست ورکړو خو هیڅ دغه ونه کړو په دې ټول هر څه کې د دسمبر په میاشت کې د ای پی ایس واقعې په حواله موږ خپله یو اکټیویټي را جوړه کړه هغې کې مارچ هم و هغې کې مشربردار ریلي هم وه هغې کې پروګرام هغه میندو خویندو سره چې موږ د 2014 نه تړلي وو نو دا ټولې کیسې هم وې اوس دې ټول د جنورۍ نه دسمبر ته چې وګورئ دا ټول دړکې اف آی آر کیسونه هراسایي آنلاین آفلاین ویډیوز جوړول پوسټرې پمفلیټې زما په نوم باندې تقسیمول دا ټول هر څه شو خو باوجود د دې موږ خپل لیګل بیټل د خپل ملګرو دپاره هم کړی دی خپل ځان دپاره هم کړی دی د دې هر څه سره سره په 2019 کې ما زه چونکې د تحریک د نشوشات څانګه هم ګورم نو په هغې کې مونږ د اول چې د پېښور او سوات جلسه چاپ شوې وه نو په 2019 کې مونږ د ارمان لوني او د ډي ای خان د جلسې کتاب هم چاپ کو دا ټولې هلې ځلې وې چې مونږ کړي دي او د دې هر څه سره باوجود د دې دړکو باوجود د دې هر څه مونږ د خپل مرام نه د خپل نظریې نه د خپل دغه نه یو انچ مخکې شوي او نه وروسته شوي په خپل مرام باندې کلک ولاړ یو او هیله ده چې را روان وخت کې به هم مونږ خپل نظریه اول ساتو مننه